پسې هم نه تړو په بل پسې هم نه تړو په عبدالرحمن چې دلته راغی هم یو خبره یې وکړله ویله چې دلته د نجونو مکتبونه غواړي دلته د نجونو زده کړې غواړي پر فلسطین څال دی نو خدای خو پرې ځم هلته ور نږدې یم یې تیاره بندیز هم نه لري ټکټ مکټ هم تلای سي مدرسې دې هم فعاله دي نو خو ته ورې سسن ته خدای رودي دا زړه مو جوش وکړي ګرسره کې چې ته سوا ته اوسه ته خو داسې معنا لري لکه ګرسره کې چې ته پر هغه اسلامي شانو عقیدت دې کمزورې سوي ایسته یوازې زموږ راته غاړې کړې ده فلسطین دې زما راته غاړې کړې ده سوریه دې زما راته غاړې کړې ده بل دې زما راته غاړې کړې ده نو دا څه کیسه ده چې تا راخیستې ده او ته هلته چې پکې ګرځې د انګریز تر قانون لاندې ژوند کوې عالم هم یې خبر هم یې ورځې هم دغه یوې بلې خاوې ته ورځې هم دغه حساب و کتاب ده عقیده هم پر لرې که نه پر لرې زه به درته ثابته کړم زما عالمان روشنفکران به درته ثابته کړي چې اخرت ستا حساب ستا ولا ولیکې په عبدالرحمن صاحبه ته راغلې وایه چې دلته د نجونو غوغا جوړه کړې ده وایي بل شی دې جوړ کړی ده دا زما ضرورت دی لکه دا مولوي صاحب چې وایي دا زه وایم ما ته هم ښه خوند راکوي ما ته ښه خوند راکوي چې زما زنانه مریض زنانه ډاکټر ته ورسي دا ضرورت بولم اسلام به جواز ورکړي مرګه ما د وجدان ما ته دغسې ښه خوند راکوي چې زه باید زنانه ته ورسي مردانه ته ورسي دا شان هغه شان دي چې دا بعضې شیان دي زه وایم چې د بله ځایه موږ راوړو راځئ خپل په خلکو اعتماد وکړو ښه دا شی دوغونې کوږ و دا شی دومره خراب دی اوس خو زموږ اریان چې خپل کور ته سپټ ښځو ته وګورو اریان چې دا اوس څونې کیسه ده اوس دا څونې معما جوړه